پاکستان د نن لا هم بریدونه روان دي ستاسې په اند د دې بریدونو ترسره کول څومره حکومت تر انتقادونو لاندې راوستلی شي؟ ګوره پاکستان کې بریدونه په خپل سر نه کېږي، هېڅ امکان نه لري چې په خپل سر برید و بعضې قیسې وسي. دا بریدونه ټول ایسر په خپله کوي، هر څه برنامات جوړېږي او داسې جنبشونه د ازادۍ او داسې راپورته کېږي، هغه هم د برنامې په مخ باندې راپورته کېږي. خو دلته ماري صاحب ټي ټي پي د دې بریدونو پړه پر غاړه اخلي، هغه خو ورته وایي چې واخله، خو بل سیاست نه چاته وایي دا کار ته په غاړه واخله او کار بل څوک کوي. په افغانستان کې هم یو وخت ډېر پخوا به امنیت په خپله د خاد ورته ویلې که مثلا کام یا ډېر پخوا وختو کې سره ادارې د امنیت په افغانستان یا امنیت ملي دوی بیا کار کاوه سره، بیا به مقابل لوري کې به اجنټانو بیا هغوی به موږ دا کار وکړ، بیا پس هغوی کوو بل ته بیا دا مشکل یعنې حل ده. خبره په دې کې ده چې دا بعضې وخت کې کله کله یو شی راپورته کوي برنامه جوړوي. موږ شاهدان د بلوچستان یو وخت کله چې چینایانو په ګواردر کې قراردادونه وکړه، امریکا هغه منع کړل، عمران خان حکومت اعلان کړ چینایانو مخنیوي دپاره بلوچستان راپورته کړه ته ګډوډي جوړه کړه. لکه موږ چې اوس واخان چین جوړوي په بدخشان کې ګډوډي جوړېږي، هر وارې چاته پروګرام جوړي ګډوډي جوړوي. نو دا خو نه غواړي مثلا هر څه چین پرېږدي چې د واخان لاره جوړ یا موږ بس دا کار په بلوچستان کوو. بیا په آخر وخت کې چې امریکا ورته په ایران حمله وکړي، بیا بلوچستان راپورته سو ډېره لویه بلوا جوړه سوې، چاله نن یې نیسي او سبا یې نیسي او دا او دا هغه اصلا دلته سلا او مهمات په ځای کول سیستان د دې جوتنیزي بیا ایرانیان په پوم سره پاکستان ته اخطار ورکړ، وایي کله دې چې د موږ باندې خطر پیښ موږ پاکستان ولو. دا یو بمباره مغه وخت کې بعضې پولیس به مړه سوله، پوځیان به ویشتله، هله 9 نفره 4 نفره 15 نفره پولیس پوځي هغه به چې کتنه وه پولیسانو پوځیان به هم یا بلوچان یا پښتانه وه، یعنې دوی خپل منځ کې خپل یو بل به پرې وژله. پنجاب آرام ناست و، پنجاب همیشه خپل ځای ته جګړه نه راوړي، جنګ جګړه نه راوړي، آرامي آرامش سهولت گاز، برق، حسن بازار، عیاشی، شراب، گست هاوس، ځوان زندگی، ترانسپورت، هر څه نورمال معیشت ځوان دی. دغه نورو سیمو کې دا ګډوډي راولي، قاضي دور باندې او دلته څوک نه ځي سیمو کې راپورته شي، سره راپورته کې حقوقو دفاع وکړي، هغه بیا نه پرېږدي وزن اتحاد اتفاق نه لري، دوی ټول پرېږدي، همدې لپاره وروسته پاتې کړي دي. و د کشمیر مسله ده، کشمیر کې عین ورته کار ده، نړۍ غواړي چې کشمیر چین پاکستان د چین په وړاندې نه ساتلی، غواړي دغه کشمیر هغه برخه چې مظفرآباد او مثلا د جموں کشمیر دا ورکړي هندوستان ته. دې لپاره دوی راځي کړي ته مثلا د کانګرې ملي کشمیر چې فاروق عبدالله مشري کوي، یا مثلا نوزت آزادي خواهی کشمیر، یا انصار الله و یا انصار البراق و یا جیش طیبه، دا ټول راجګ سوي تنظیمونه مختلف کوشش کوي چې مثلا ګډوډي جوړه کړي او په دې کې بیا نو کشمیر دغه ساه ورکړي. دا پلان سوي برنامه سوي دي، بغیر هغه نه څوک سره راپورته کولو، غږ کولو، وسله ګرځولو، وسلوال عمل کول اسناد ډېر قوي ده، دا هېڅ امکان لري دا کارونه ترسره ماري صاحب د کشمیر مسلې ته به هم راشو. اوس که د بریدونو په اړه باندې وغږېږو، تاسو وویل چې دغه نورې ډلې ترسره کوي خو ټي ټي پي ته وایي چې تاسو دا پړه پر غاړه واخلئ. څه فکر کوئ دا ډلې به تر کومه ټي ټي پي یعنې ټي ټي پي ته وایي چې تاسو دا کارونه وکړئ، خپرو بریدونو ته به دوام ورکوي؟ همیشه ګورئ دوی په بلوچستان کې چې نومونه ورته واخلته، یو وخت ما یو یاداشت نیولی و تقریبا چې ورته وګورو تر بلوچستان کې مثلا بلوچستان لشکر د بلوچانو د مثلا د آرمي ورته وایي، نظامیان د اردو یې د بي ال اې دوی د ازادي غوښتونکي اردو لښکر ده، جبهه ازادي بخش بلوچستان د بي ال اف ورته وایي، دا جدایي غواړي. بلې اردو یې جمهوري خواه بلوچستان بي آر اي ده، ارتش متحد بلوچ ورته وایي یو بي اي ده، ببرهای ازادي خواه بلوچ بي ال جي ده، مثلا گارد آزادی خواه بلوچستان بی ال جی ده، یا لشکر بلوچستان دی ال بی ده. دا اساس مثلا کشمیر ته چې راسو ما وخت یادوري وکړه، کنګره د ملي کشمیر ده، جبهه آزادی بخش کشمیر ده، حزب المجاهدین ده، دا په 1989 کال کې جوړ شوی ده او د ډېر فعالیتونه کوي.
انصار المجاهدین ده، حرکت انصار البراق ده، استقلال کشمیر ده، لشکر طیبه ده. دا اساسات پښتنو ته له 21 نه زیات ګوندونه دي. 15 خو ډېر غټ دي.